د رمضان مبارک د روژه مات او د پیشلمي په حواله باندې یو څه گزارش د احادیثو په رڼا کې تاسو په حضور کې وړاندې کوم. د افطاري او د روژه مات کې افضل طریقه دا ده چې څنګه اذان وسو، وخت داخل سو، اذان وسو، اعلان وسو، د هغه بعد روژه مات فورا کول دا مستحب عمل دی، دا مطلوب عمل دی. ډیر خلک د دې په انتظار چې ته ودرېږه زموږ د ماجد اذان وسي نو به زه افطاري کوم، حالانکه شاوخوا مسجدانو سب اذانونه د روژه مات سوي د ماښام اذانونه، لیکن دی در اساته ناست دي چې در څو پورې د خپل ماجد یا زموږ د مسجد اذان نه دی سوی، زموږ مولوي صاحب اذان نه دی کړی، در هغه وخته پورې زه روژه مات نه کوم. دا خبره غلطه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ان احب عبادی الی اعجلهم فطرا. نبی علیہ السلام فرمایي په تاسو کې بهترین او ماته محبوب هغه دی چې روژه مات هغه ژر کی، چې څنګه وخت داخل سو روژه مات فورا کی. د دې په انتظار دی نه چې ته ودرېږه زموږ د مسجد مولوي صاحب، زموږ د مسجد طالب لا در اوسه پورې اذان نه دی کړی، نو ستا د مسجد اذان مؤذن او مولوي صاحب هغه به ناوخته کوي. افضل عمل دا دی چې څنګه روژه مات وخت داخل سو فورا روژه مات وکړي. یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. در هغه وخت پورې به زما امت انسانان په خیر باندې وي چې افطاري هغه زر کوي، بر وخت کوي. ډېر خلک خو دا خشک صوفیان هغه دا هم یو کمال بولي، دا هم ځان دپاره یو اعزاز بولي. اذان وسي خلک روژه مات وکي، دی لا پر دعاو باندې لګیای، دی لا پر تلاوت باندې لګیای. محترمو چې څنګه اذان وسو د اذان بعد بهترین عمل افطاری دی، روژه مات دی. افطاری چې څومره اذان وسو فورا زر کول دا بیا محبوب عمل دی. سنت عمل بیا دا دی چې سړی هلته بیا بزرګي نه وکي، هلته بیا په دعاو باندې په اذان اخته نه کي. اوس بیا سنت عمل د پیغمبر علیه السلام د الله حکم دا دی چې روژه مات ژر وکول سي. بهرحال د افطاری په حالت په دپاره شرط دا دی او سنت عمل دا دی چې څنګه اذان وسولو افطاری او روژه مات یې سړی ژر کي. او د پیشلمي دپاره بیا مستحب عمل دا دی، پیشلمي کول سنت عمل دی لیکن ډیر د برکت عمل دی پیشلمي کول. پیغمبر علیه السلام فرمایي تسحروا فإن في السحور برکه. پیشلمي کوي، پیشلمي باندې خوراک کوي، په دې کې الله تعالی برکت یې شي. یو بل حدیث کې دی نبی علیہ السلام فرمای ان الله وملائکته یصلون علی المتصحرین. الله او د الله ملائکه فرشتي هغه درود وای، هغه رحمت استی په هغه چا باندې کم څوک د پیشلمي لپاره راکښینی پیشلمي کی. یو حدیث کې دی نبی علیہ السلام فرمای ثلاث ليس عليهم حساب. درې کسان هغه دي چې د هغو څخه هیڅ حساب نه کیږي. فيما طعموا چې څومره خوراک وکړي د هغه خوراک حساب و کتاب الله رب العالمین نظر اخلي ان شاء الله تعالی. اذا كان حلالا مگر شرط دا دی نبی علیہ السلام چې حلال خوراک دی وکړي، هر څومره دی وکړي د دې رزق پښتنه الله نه کوي. یو الصائم روزدار، والمتصحر بل هغه سړی دی چې په پیشلمي باندې راکښیني، څومره رزق وخوري، څومره ډوډۍ وخوري، څومره رزق د الله وخوري، د دې پښتنه سوال او جواب الله نه ځین کوي. والمرابط فی سبیل الله بل مجاهد دی د الله په لار کې جهاد کوي، ځان او مال د کفارو سره جنگیږي، د دې چې په ځان باندې څومره مصرف وکړي، څومره خوراک وکړي، د دې الله رب العالمین پښتنه او سوال نه ځین کوي. خلاصه دا چې پیشلمي ځنډول افضل عمل دی، لیکن دا یوه خبره هم قابل غور ده، دومره ځنډول نو هم نه لکه زموږ ځینې پښتانه چې کوي هلته اذان شروع دلته دی خوراک کوي. دا خبره دا مسله غور سره واوري. د اذان په دوران کې خوراک کولو سره روزه نسو صحیح، د دې روزې به برته قضا راګرځي، دا روزه نه وسوله. ډیر خلک وایي ملایانو سم اوریدلی دي چې د اذان چې لا ختم سوی نه در هغه وخت پورې خوراک او څښاک کولی شي. اوله خبره خدا ده چې اذان د هغه وخت کیږي، مؤذن اذان کوي چې د سهار وخت داخل سو، د پیشلمي او وخت ختم سو، د تهجد او شپه ختم سو، سهار صبح صادق سو، نو بیا مؤذن اذان کی. د دې دا مطلب دی چې مؤذن اذان کی چې اوس شپه ختم سوله، د پیشلمي وخت ختم سو، اذان وکي. نو په اذان کې خوراک کول والا د روزه نه ده صحیح، د دې روزې به برته قضا راګرځي. بهرحال او د اشتباه چې خلکو له راغلی ده دا ولې راغلی ده
په یو حدیث کې سته نبی علیه الصلاة والسلام د یو صحابي باره کې وایي د هغه په اذان باندې پروا مه کوئ، تاسو خوراک هغه اذان وکړي خوراک وڅښاک کوئ. هغه وجه دا ده هغه صحابي به د شپې اذان کوئ، د تهجد اذان به کوئ. یو صحابي وایي زه رالم ما خوله بنده کړه له پیشلمۍ مې بس کړي چې رالم مسجد نبوي له نبي علیه الصلاة والسلام پیشلمۍ خواړي. علما یا رسول الله خو اذان اوس نبي علیه السلام وفرمایل چې هغه د شپې د تهجد اذان دی، په هغه اذان باندې پروا مه کوه. نو هغه باندې قیاس کول چې داسې یو خبره سته حدیث ته ځینې خلکو ته د نیم خوانده طبقې ته دا اشتباه سي، هغه د پیشلمي اذان هغه د تهجد اذان دی. زموږ وروستي خواته چې کوم اذانونه کیږي دا د سهار اذان وي، دا د سهار وخت چې داخل سي نو د بیا اذان کیږي. په دغه اذان کې خوراک کول چې څوک خوراک وکي د هغو د روژه نس و صحیح، دا د دې روژې بیرته به قضا راګرځي.